ګران کتونکو ډېره زبردست مسله ده. مسله داسې ده چې کوم یو انسان قرباني کوي، آیا دغه قربانۍ والا انسان به دغه سر ویښتان او نوکان او د چې کوم بدن هغه ویښتان دي چې هغه کټ کول ضروري دي، آیا دا به د کمې ورځې نه د کمې ورځې پورې نه کټ کوي او دا عمل د دپاره څه شی دی؟ ګران کتونکو کوم یو انسان باندې چې قرباني واجب وي، لازم وي او بیا دغه انسان د قربانۍ کولو اراده لري، نو په دغه صورت کې د دپاره دغه د سر ویښتان او نوکان او د بدن څومره ویښتان دي چې هغه کټ کولی شي، دغه نه کټ کول د دپاره یو مستحب عمل دی. په دې عمل سره دغه انسان ته اجر او ثواب میلاویږي، خو دغه عمل به د کومې ورځې نه کوي. کله چې د ذوالقعدې میاشت ختم شي، د ذوالحجې میاشت هغه ولیدل شي، نو دغه ذوالحجې میاشت چې ولیدل شي د دغه وخت نه واخله تر هغه د قربانۍ چې کله قرباني کیږي، هغه قربانۍ ورځې پورې چې کله قرباني وشي، نو دغه وخته پورې د دپاره دغه ویښتان او نوکان نه کټ کول دا مستحب او غوره عمل دی. او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.